سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره تر 10 ورځنیو خبرو وروسته 13 ورځ د سلا مشورو لپاره بیرته واشنګټن ته ستون شو. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په 13 ورځو کې دواړو خواو پر تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود او په دې برخه کې ګټورې خبرې هم کړي دي. طالبانو هم دغه تم پړاو خبرې ګټورې بللي، خو دواړو لورو د دغو خبرو د جزئیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني تېر ماښام د هېواد د بېلابېلو ولایتونو له یو شمېر مشرانو سره په ارګ کې وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره اراده او پروګرام لري او داسې یوه سوله غواړي چې تلپاتې او د هر افغان عزت پکې خوندي وي. نوموړي یو ځل بیا په ډاګه کړه چې ټاکنې او سوله د یو بل بشپړونکي دي او په وینا یې ټاکنې یوه اساسي اړتیا ده او د ترسره کېدو لپاره یې طرحه نیول شوی څو پر ټاکلي وخت ترسره شي. طالبان وایي د لوی اختر په مناسبت د عرفې په ورځ په 4 ولایتونو کې 6 جنګي اسیران خوشي کړي، خو کورنۍ چارو وزارت بیا وایي په 1300 ورځو کې تر اوسه هیڅ دولتي سرتیری نه دی آزاد شوی. کورنۍ چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي که چیرې طالبانو په دې اړه کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي چې افغان ځواکونه آزاد کړي نو د خپلې ادعا د ثابتولو په موخه دې د یادو ځواکونو یو مشخص نوملړ خپور کړي. طالبان تر دې مخکې ویلي وو چې د اختر په مناسبت د عرفې په ورځ له ارزګان ولایت 18 تنه، له کندوزه 15 تنه، له خوسته 15 تنه او له سرپله 8 تنه دولتي سرتیري آزاد کړي او دا لړۍ همداراز دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې 15 طالبان تېره ورځ د اختر په اړه د ولسمشر په فرمان سره د څارګر ملي ادارې له بندخونې آزاد شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له 22 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو د سلګونه زره ټپیانو درملنه کړې او د ډېریو لپاره یې مصنوعي لاسونه او پښې هم جوړې کړي دي. د یادې کمیټې مسؤلین وایي هره ورځ له 10 تر 50 کسانو پورې په کابل کې د سره صلیب روغتون ته د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو لپاره مراجعه کوي. حکومت د لرغونو اثارو د ساتنې لپاره هیڅ پاملرنه نه ده کړې. یو شمېر لرغون پیژندونکي ټینګار کوي چې په بامیانو کې ډیری لرغوني اثار له منځه تللي خو د ساتنې او بیارغونې لپاره هیڅ ډول کار نه دی ترسره شوی. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې یاد بنسټ په هیواد کې د لرغونو اثارو د بیارغونې او ساتنې لپاره ځانګړې پاملرنه لري. بامیان هغه ولایت چې د بودا په ښار مشهور دی او په خپله سینه کې ډیر تاریخي آثار او د سیلانیانو د راتګ او لیدنې لپاره ډیرو ځایونو ته ځای ورکړی دی. د بودا مجسمې د غلغلې ښار او د ضحاک ښار چې اوس هم د ډیرو نړیوالو سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی دی، خو په دې ولایت کې تاریخي آثارو ته نه پاملرنه تر ډیرو نیوکو لاندې ده. تا حال کاری صورت نگرفته و همچنان دولت توجهی جدی نداره به بازسازی پیکرهای بامیان. خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ در قسمت مرمت آثار باستانی کارهای نمایشی و سمبولیک میکنن با گونه‌ای که یک پروژه مرمت آثار باستانی افتتاح میکنن، بعد اون پروژه میخوابه دیگه تا که دوباره بودجه بدست به اون پروژه یک مقدار دیگه کار صورت بگیره. په همدې حال کې د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم وایي چې د تاریخي ځایونو او آثارو د بیا رغونې لپاره کره او عملي پروګرام شتون نه لري. متاسفانه وزارت اطلاعات فرهنگ به یک قسمت کدام کاری در خور ملاحظه انجام نداده. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دغه وزارت په هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې او بیا رغونې لپاره پام کوي. وزارت اطلاعات فرهنگ به تمام ولایات و بر تمام جای اماکن تاریخی و باستانی یک توجه خاص دارند. دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې 2 لسیزې مخکې د طالبانو د واکدارۍ پر مهال د بودا مجسمې د طالبانو لخوا په بمونو سره والوځول شوې او تر دې مهاله لا په خپل ویجاړ وضعیت کې پرتې دي او همدارنګه په دې ولایت کې ډېر شمېر تاریخي آثار له منځه تللي دي. او د کرکټ د معلولینو په نړیوالو سیالیو کې نن د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله به د انګلستان پر وړاندې په نیمه پایلوبه کې لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. د ویل چې د نیمه پایلوبې ګټونکې لوبډله به په پایلوبه کې له هند سره مخ شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.